بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن زده کوونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې ټول د روغتیا جامې په تن ولرئ او زما سره د نن جلسې تر پایه پورې پاتې شئ. قدرمن زده کوونکو زه ملالۍ امیرې ما تاسو ته د 10م ټولګي بیولوژي مضمون تدریس کوم. زده کوونکو مخکې له دې نه چې نوې موضوع پیل کړو نو راځئ چې یوه لنډه کتنه وکړو تېر درس ته تر څو چې تاسو هم په یاد شي. زده کوونکو موږ تېره ورځ اووم څپرکی پای ته ورسوو چې د اووم څپرکي کوم موضوعات چې موږ ولوستل هغه د ډي ان اې په هکله باندې وو، د ډي ان اې د موډولونو په هکله باندې، همدارنګه د کروموزوم په هکله او د جنیټیک د انجینري په هکله باندې موږ بحثونه ترسره کړل. چې زده کوونکو ډي ان اې مو ولوستله چې د دوو برخو څخه جوړه شوې یا هم کروموزوم د دوو برخو څخه جوړ شوی چې یوه برخه یې پروتینونه وو او بله برخه یې هم ډي ان اې وه. همدارنګه د ډي ان اې جوړښت مو هم ولوستو چې ډي ان اې یو پوړۍ ته ورته یا هم زینې ته ورته تاو شوی شکل درلودو چې د دوو برخو څخه جوړه شوې وه، یو د قندو د فاسفیت برخه وه او بله هم د قلویګانو برخه وه. همدارنګه د جنیټیک د انجینري په هکله باندې هم موږ خبرې وکړې چې د جنیټیک انجینري چې ده یو مثبت ګام د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ده، نه تنها په انسانانو کې بلکې په حیواناتو او نباتاتو کې هم د جنیټیک انجینري موږ کولی شو ورڅخه ګټه واخلو. چې زده کوونکو موږ د جنیټیک د انجینري څخه موږ ولوستل چې کولی شو د هغه ناروغۍ چې مخکې له زیږون څخه یا هم هغه ناروغۍ چې په انسانانو کې رامنځته کیږي کولی شو مخکې له زیږون څخه هغه له منځه ویسو، یا هم همدارنګه د نباتاتو په محصولاتو کې موږ کولی شو تغییرات راولو، یعنې هغه ویټامینونه یا هغه مهم توکي چې په کوم نبات کې موجود نه وي نو موږ کولی شو د جنیټیک انجینري څخه په ګټه اخیستنې هغه مواد ورته اضافه کړو. همدارنګه په حیواناتو کې مو هم ولوستل چې کولی شو د حیواني محصولاتو په تغییراتو کې ورڅخه ګټه واخلو یا هم د محصولاتو په زیاتوالي کې چې د مثال په توګه موږ هګۍ وښودله چې د هګۍ تغییرات موږ وښودل چې څه رقم تغییرات تر اوسه پورې پکې رامنځته شوي دي. نو زده کوونکو نن ورځ د 10م ټولګي د بیولوژي مضمون یوه بله نوې برخه شروع کوو، 5مه برخه چې اتم څپرکی ده. زده کوونکو په دې برخه کې د ژوندیو موجوداتو چاپیریال، اړیکې او همدارنګه د چاپیریال د ډولونو په هکله باندې موږ بحث کوو. زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو ایکولوژي، ایکوسیستم او همدارنګه د ایکوسیستم ډولونه دي. زده کوونکو دا چې ایکوسیستم څه ته وایي تاسو په انځور کې هم ګورئ چې دغه برخه یا هم دغه سیمه چې ژوندي موجودات پکې ژوند کوي نو دغه برخې ته یا هم د دوی متقابلې اړیکې دغه ایکوسیستم یا هم ایکولوژي دلته رامنځته کیږي. نو زده کوونکو مخکې له دې نه چې خپله موضوع پیل کړو د دې لپاره چې تاسو دغه موضوع په هکله باندې معلومات زیات شي نو راځئ چې یوه لنډه ویډیو وګورو تر څو چې د ایکوسیستم او د ایکولوژي په معناو باندې موږ ځان پوه کړو. لکه څنګه چې تاسو ګورئ زده کوونکو په ویډیو کې چې ایکولوژي څه ده. ایکولوژي یعنې د ژوندیو موجوداتو او د ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکې، همدارنګه د ژوندیو موجوداتو او د چاپیریال ترمنځ اړیکې دغه څه ده ایکولوژي. ایکوسیستم څه ده؟ ایکوسیستم لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې هم ګورئ چې موږ د ایکوسیستم دلته یو ډول ده. څه رقم ډول ده؟ آفرین، تاسو په نظر څه رقم هوا دلته ده؟ ډېر ښه ګرمه هوا یا هم کوم اقلیم یا کومه سیمه چې دلته په ویډیو کې تاسو ګورئ وچه هوا لري یا هم ډېره ګرمه هوا لري. نو زده کوونکو ایکوسیستم څه شو؟ ایکوسیستم یعنې د ژوندیو موجوداتو او د چاپیریال ترمنځ د موادو لیږد یا هم انتقال د موادو. چې تاسو په دې ویډیو کې یو ګرم محیط یا هم یو وچ محیط تاسو ګورئ چې دغه هم د ایکوسیستم یو ډول ده. زده کوونکو دا چې موږ څو ډوله ایکوسیستمونه لرو او څه رقم څو اجزاوې لري نو تاسو به نن لوست کې ولولئ. نو څنګه چې تاسو په ویډیو کې هم ګورئ چې د ایکوسیستم یو ډول ده او په دغه ډول کې کوم ژوندي موجودات چې دي نظر نورو ژوندیو موجوداتو ته توپیر لري. نو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې کې کوم حیوانات چې دي یا هم کوم نباتات چې ژوند کوي نظر جوړښت ته، همدارنګه ظاهري بڼې څخه نظر نورو حیواناتو او نباتاتو ته توپیر لري. زده کوونکو د نن ورځې موضوع باندې تاسو پوه شوئ چې ایکولوژي او ایکوسیستم او د ایکوسیستم ډولونه چې کوم ډولونه لري. اول راځو ایکولوژي څه ده. زده کوونکو ایکولوژي چې ده ما مخکې هم تاسو ته وویلې ایکولوژي یعنې د ژوندیو ترمنځ اړیکې، د ژوندیو موجوداتو ترمنځ، همدارنګه د ژوندیو موجوداتو د چاپیریال
ترمنځ دغه اړیکې د چی څخه عبارت دي؟ د ایکولوژي څخه. همدارنګه بل اصطلاح مونږ لرو چې ایکوسیستم ده. ایکوسیستم قدرمن زده کوونکو څه معنا؟ ایکوسیستم یعنی د ژوندیو موجوداتو او د چاپیریال ترمنځ څه شی ده؟ د موادو لیږد. ژوندي موجودات په دې کې شامل دي، همدارنګه چاپیریال پکې شتون لري، یعنی کوم چاپیریال کې چې ژوندي موجودات استوګنه لري، د دغه دواړو ترمنځ د موادو څه ده؟ د موادو آفرین لیږد یا هم انتقال. نو زده کوونکو تاسو د ایکولوژي او د ایکوسیستم په معنا باندې پوه شوئ چې ایکولوژي څه ته وایي او ایکوسیستم څه ته وایي. زده کوونکو ایکوسیستم یعنی د ژوندیو موجوداتو او د چاپیریال ترمنځ د موادو لیږد. مثلا کومه سیمه کې چې ژوندي موجودات ژوند کوي د هغې څخه خپل اړتیا وړ مواد هم لاسته راوړي. نو دغه اړتیا وړ مواد چې کله لاسته راوړي یا هم خپل اضافي مواد بیرته محیط ته ورکوي، دغه انتقال پروسه چې ده یا د لیږد پروسه د ایکوسیستم څخه عبارت ده. زده کوونکو ایکوسیستم چې ده موږ مختلف ایکوسیستمونه لرو یا هم مختلف اجزاوې په ایکوسیستم کې شتون لري. زده کوونکو ایکوسیستم هم کېدلی شي ژوندي موجودات ولري او هم غیر ژوندي موجودات ولري. یعنی ایکوسیستم موږ په معنا باندې پوه شولو چې ایکوسیستم څه ده؟ یعنی هغه محیط یا هغه سیمه چې یو ژوندی موجود پکې ژوند کوي او مواد انتقالوي، نو دغه څه شو؟ ایکوسیستم شو. زده کوونکو ایکوسیستم کې هم ژوندي موجودات شتون لري او هم غیر ژوندي موجودات. ژوندي موجودات چی دي او غیر ژوندي موجودات چی دي؟ ژوندي موجودات زده کوونکو لکه انسانان، حیوانات، همدارنګه ډیر کوچني حیوانات یا هم ډیر کوچني نباتات مونږ لرو لکه الجی، فنجي، دغه ټول چی دي؟ کوچني اجزاوي یا هم کوچني ژوندي اجزاوي دي. یعنی په ژوندیو اجزاوو کې یو ایکوسیستم چې دا کوم شان شاملیږي؟ آفرین انسانان، حیوانات، همدارنګه الجی او فنجیان. همدارنګه غیر ژوندي موجودات هم په یو ایکوسیستم کې شاملیږي چې غیر ژوندي موجودات چی دي؟ غیر ژوندي موجودات قدرمن زده کوونکو لکه اوبه، لمر، د تودوخې درجه، خاوره، دغه ټول کې راځي؟ په غیر ژوندیو موجوداتو کې راځي. همدارنګه زده کوونکو ژوندي موجودات چې دي، ژوندي موجودات کولای شي مواد له محیط څخه واخلي چې په دې کې درې ډوله شاملیږي. یو یعنی ژوندي موجودات چې دي هغه کولای شي مثلا تولید کوونکي وي، یعنی په ایکوسیستم کې مونږ هم تولید کوونکي لرو، همدارنګه مصرف کوونکي مثلا انسانان چې له نباتات او حیوانات څخه د خپل اړتیا وړ مواد پوره کوي، همدارنګه دریمه ډله چې ده تجزیه کوونکي لکه باکتریاوې چې دغه ټول د ایکوسیستم چی دي؟ آفرین اجزاوې دي یا هم برخې دي. زده کوونکو ایکوسیستم کې مونږ ولوستل چې دوه ډوله مواد شاملیږي یا هم دوه ډوله اجزاوې پکې دي، ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات. چې ژوندي موجودات هم مصرف کوونکي کېدلی شي، هم تجزیه کوونکي کېدلی شي او هم تولید کوونکي کېدلی شي. یعنی دوی یو د بل سره چی لري؟ تړاو لري، اړیکې لري، نو یو د بل څخه خپل د اړتیا وړ مواد شي کوي؟ لاسته راوړي. نو زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په انځور کې هم ګورئ مونږ مختلف ایکوسیستمونه وینو. صحیح ده؟ دلته ګورئ حیوانات په دې چی کې یا هم ژوندي موجودات په دې کې دي چې هر یو ځان ته چی لري؟ یو ایکوسیستم لري. همدارنګه زده کوونکو ایکوسیستمونه مونږ وویلې چې ژوندي موجوداتو څخه چی کېږي؟ رامنځته کېږي. یعنی کله چې یوه مجموعه د ژوندیو موجوداتو په یو سیمه کې ژوند کوي هغه چی ده؟ یو ایکوسیستم رامنځته کوي. نو زده کوونکو کله چې ژوندي موجودات ژوند کوي په یوه سیمه کې دغه مختلف دي، یعنی هر ژوندی موجود یو مختلفه سیمه ځان ته چی کوي؟ اختیاروي. مثلا مونږ پسونه یا هم غواګانې یا هم نور حیوانات نشي کولای په اوبو کې ژوند وکړي، همدارنګه انسانان هم نشي کولای په اوبو کې ژوند وکړي. یعنی دا په دې معنا باندې ده چې هر ژوندی موجود ځان ته یو خاص چی لري؟ آفرین ځان ته خاص ایکوسیستم لري. مثلا کبان چې دي یا هم ماهیان دوی په اوبو کې ژوند کوي، هما نشي کولای په وچه کې ژوند وکړي، نو ځکه اوبه د ماهیانو یا د کبانو چی شو؟ ایکوسیستم شو. همدارنګه پسان یا هم غواګانې یا هم نور حیوانات په وچه کې ژوند کوي چې دا د دوی چی شو؟ ایکوسیستم شو. نو زده کوونکو د دغې له مخې نه چې هر ژوندی موجود ځان ته یوه خاصه سیمه یا هم ځان ته خاص ایکوسیستم اختیارولی شي، نو د دې له مخې نه مونږ مختلف ډولونه د ایکوسیستم هم لرو. یعنی ایکوسیستمونه مختلف ډولونه لري چې د هغې له جملې څخه کېدلی شي وچه ایکوسیستم وي، همدارنګه سمندري یا هم بحري ایکوسیستم وي، همدارنګه د تازه اوبو ایکوسیستم یا هم
نور اکوسیستمونه موږ کولای شو یعنی په مختلفو ډولونو باندې نظر د حیواناتو یا هم نظر د ژوندیو موجوداتو ژوند ته چې کیږي تقسیمیږي. مثلا زده کوونکو ځینې نباتات چې په ډیره وچه هوا کې هم کولای شي ژوند وکړي یا هم تازه پاتې شي، اما ځینې نباتات چې په ډیره وچه هوا کې نشي کېدلی ژوندي پاتې شي. نو ځکه زده کوونکو هر ژوندی موجود دی چې په نړۍ کې ژوند کوي یا هم د ځمکې پر مخ باندې ځان ته خاص شی لري، آفرین ځان ته خاص اکوسیستم لري. نو زده کوونکو د اکوسیستمونو له ډلې څخه نن ورځ موږ د وچ اکوسیستم هکله باندې به بحث وکړو. لکه څنګه چې تاسو انځور کې هم ګورئ زده کوونکو د اکوسیستمونو یوه ډله یې ګورئ یا هم یوه برخه یې ګورئ چې دغه د څه شي اکوسیستم ده، د اوبو اکوسیستم. ګورئ زده کوونکو په دې کې چې دي ماهیان ژوند کوي یا هم هغه نور حیوانات چې په اوبو کې کولی شي ژوند وکړي، چې په اوبو کې هم مختلف اکوسیستمونه کیدلی شي رامنځته شي. یعنی هغه اکوسیستم د اوبو چې ډېر یخه برخه ده یا هم یا هم په نسبتا تودې اوبه وي، نو په دې کې هم توپیرونه وجود لري. نو زده کوونکو راځئ چې د وچ اکوسیستم په هکله باندې بحث وکړو چې وچ اکوسیستم څه ده. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو ته هم واضح ده، وچ اکوسیستم یعنی هغه اکوسیستم چې هوا یې ګرمه وي همدارنګه وچه وي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ولوستل چې هر اکوسیستم د دوو برخو څخه جوړ شوی ده یا هم رامنځته کیږي چې ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات دي. نو زده کوونکو په وچ اکوسیستم کې هم دغه دوه برخې شتون لري، یعنی هم ژوندي موجودات پکې دي او هم غیر ژوندي موجودات دي. چې په وچ اکوسیستم کې یعنی کله چې هوا ګرمه وي یا هم خاورې پکې موجودې وي یا هم هوا توده وي، نو دغه اکوسیستم کې کوم ژوندي موجودات چې دي زده کوونکو په وچ اکوسیستم کې کوم ژوندي موجودات چې مثلا په وچ اکوسیستم کې چرموښکۍ ژوند کوي، همدارنګه نور ډول حیوانات چې وچه هوا کې یا هم په ډیره ګرمه هوا کې کیدلی شي ژوند وکړي، هغه پکې چې کوي ژوند کولی شي. همدارنګه زده کوونکو په وچ اکوسیستم کې کوم غیر ژوندي موجودات چې دي هغه د خاوره ده، همدارنګه ډبرې یا هم هغه د تودوخې درجه، همدارنګه د لمر رڼا، دغه ټول چې دي په وچ اکوسیستم کې یعنی غیر ژوندي اجزاوې دي. نو زده کوونکو وچ اکوسیستم چې دا هم د اکوسیستمونو له ډلې څخه ده چې ما تاسو ته ویلې هوا یې څه ډول ده، آفرین هوا یې ډېره ګرمه وي او همدارنګه دغه کوم حیوانات چې په دې کې ژوند کوي هغه د وچې یا هم د ګرمې هوا سره یې توافق کړی ده او کیدلی شي په هغې کې ژوندي پاتې شي. او کوم غیر ژوندي موجودات چې په هغې کې دي هغه لکه اوبه، خاورې، همدارنګه د تودوخې درجه او د لمر د رڼا اندازه. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې هم ګورئ دغه یو وچ اکوسیستم ده، یعنی کوم نباتات ګورئ د ځمکې له ډول څخه هم معلومیږي چې دلته کومه هوا چې ده ډیره ګرمه ده او د اوبو کموالی هم دلته شتون لري. ځکه نو کوم نباتات چې دلته رشد کوي یا هم وده کوي دا هغه نباتات دي چې د ګرمې هوا سره او همدارنګه د کمو اوبو په شتون کې دوی کولی شي وده وکړي. نو ځکه زده کوونکو هر ژوندی موجود ځان ته خاص اکوسیستم لري. لکه څنګه چې تاسو په سکرین کې هم ګورئ د دې اکوسیستم خاوره چې ده هم د درزونو په شکل باندې ده، ځکه دغه درزونه د دې نمایندګي کوي چې دلته اوبه هم کمې دي او هوا هم ډیره ګرمه ده. نو زده کوونکو دا چې شو یو وچ اکوسیستم شو چې دغه د اکوسیستمونو له ډلې څخه ده. نو زده کوونکو د نن ورځې موضوع مو د اکوسیستمونو په هکله باندې وه چې اکوسیستم یا هم ایکولوژي مو هم ولوستله چې ایکولوژي څه ده، یعنی د ژوندیو موجوداتو ترمنځ اړیکې یا هم د ایکولوژي چې د ژوندیو موجوداتو همدارنګه د هغې د چاپیریال څخه بحث کوي. او ایکوسیستم چې ده، ایکوسیستم یعنی د ژوندیو موجوداتو او د چاپیریال ترمنځ د موادو د انتقال څخه عبارت ده. نو زده کوونکو موږ د ایکوسیستم په هکله باندې بحث وکړو چې کومې اجزاوې چې په ایکوسیستم کې شتون لري هغه ژوندي موجودات، همدارنګه غیر ژوندي موجودات، همدارنګه د اکوسیستمو ډولونو په هکله باندې مو خبرې وکړې چې اکوسیستمونه یعنی نظر د ژوندیو موجوداتو ډول ته توپیر لري. یعنی کوم ژوندي موجودات چې په وچه کې ژوند کوي یا هم په اوبو کې یا هم نسبتا ګرم محیط کې یا هم ساړه محیط کې، نظر هر یو ته فرق لري، توپیر لري. نو هر ژوندی موجود ځان ته یو خاص اکوسیستم لري چې د هغې له ډلې څخه موږ وچ اکوسیستم ولوستو چې وچ اکوسیستم یا هم هغه اکوسیستم چې هوا یې ګرمه وي او یا هم د اوبو کموالی په هغې کې شتون ولري. نو زده کوونکو هیله لرم چې نن ورځې موضوع مو په واضح شکل باندې زده کړې وي. تر بیا چې بیا هم د یوې نوې بلې موضوع سره تاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په مهربان الله پاک باندې سپارم. همیشه بریالي او خوشحاله اوسئ.